السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندلونو، زه محمد یوسف بونیری ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن درته د غني خان د قیمتي نظم چې سرنامه یې د عجبه فلسفه څلورمه او اخیره برخه وړاندې کول غواړم. د دې نه مخکې چې تاسو ته زه دا برخه وړاندې کړم نو د یاد دهانۍ دپاره تاسو ته وایم چې غني خان په دې نظم کې په وړاندې ځل باندې ملا صاحب له بلنه ورکوي د الله سبحانه وتعالی د مینې. ملا صاحب د هغه سره اتفاق ونه کړي، الټه ورسره اختلاف شروع کړي، نو مجبوراً غني خان لاړ شي قاضي صاحب له، د ریاست واکدار له، څوک چې د علم خاوند دی، د دلیل واکدار دی، نو هغه ورسره مرسته ونه کړي، هغه هم دعوت قبول نه کړي. غني خان د هغه نه چې مایوسه شي نو بیا لاړ شي د معاشرې او د ریاست یو بلې مضبوطې طبقې مشر له چې هغه ته فلسفي ویلی شي، نو فلسفي ته خپله خبره وړاندې کړي. فلسفي د ده ډېر قدر وکړي خو مرسته یې ونه کړي او د ده په تګلارې باندې د سفر کولو نه معذرت وکړي. غني خان د دریو طبقو نه دغه شي مایوسه شي، نو دی د دې نه پس چا له راشي. راځئ چې دغه برخه اوس واورو. غني خان د دې دریو نه پس وایي چې ما خپل زړه لاس کې راغونډ کو، تورې شپې او غم له یوړو، د ماښام تیاره کې ورک کو، د سبا شبنم له یوړو. اوس زه یم یو ارمان دی، د جانان د شان قصه د وړوکی ګل او لوی خزان دی وړوکی ګل او لوی خزان دی، یو امید یو تلوسه ده، ما مرګي ته شروع کړې د ژوندون د خیش قصه ده، د جنون او د جانان ده څه عجبه فلسفه ده. زما عزتمندو، غني خان چې د ټولې معاشرې په مشرانو باندې محنت او خواري وکړي او هیڅوک د ده ملګرتیا ونه کړي، نو دی مجبوره شي او خپل ځان راغونډ کړي او څه وایي ما خپل زړه لاس کې راغونډ کو، تورې شپې او غم له یوړو. غني خان ته دلته اندازه ولګي چې اوه دا په ما باندې چې الله کومه لاره کولاو کړې ده، پرانستې ده، اصل لار خو هم دغه ده، یعنی الله سره وفا کول، د الله سره مینه کول. خو په دې لاره باندې هیڅوک تک کولو ته تیار نه دی، که ملا صاحب دی، که قاضي صاحب دی، که فلسفي صاحب دی. نو چې کله مشران تیار نه دي نو د دې هغه کشران، د دې هغه شاګردان به زما سره څه مرسته وکړي. غني خان بیا ځان ته بس راغونډ شي او دې رجوع ځان ته وکړي چې اوس ای غني، اوس به ته او ستا دغه لار به ته به یک یوازې سفر کې. نو ما خپل زړه لاس کې راغونډ کو. غني خان پوه شو چې زما ملګرتیا هېڅوک نه کوي او ښه قصدن یې نه کوي، دا نه چې دی پویه نه دی ونه یې کوي، نه، غني خان پویه کړه ښه په دلیل سره. نو ځکه غني خان پویه شو او د یوازې د خپل سفر جاري ساتل وغوښتل او څه وایي تورې شپې او غم له یوړو. توره شپه دا څه ده لکه د دنیا دا ژوند توره شپه ده، او توره شپه ځکه ده چې د شپه کې رونق نه وي، او رونق یوازې د رڼا په وجه باندې نه وي، دا د محفل په وجه وي، د مرستې په وجه وي. نو د غني خان سره هېڅوک ملګرتیا نه کوي، د ده خبرې ته څوک غوږ نه ږدي، د ده خبرې باندې څوک لبیک نه وایي. نو بس دې سفر ته چې دی یوازې کوي نو دی ورته توره شپه وایي. یعنی کله انسان چې یو سفر کوي، یو انسان سفر کوي او د سره قافله ملګري، یو څوک سندرې وایي، څوک ټپې وایي، او څوک خدمت کوي، دا هر چا خپل خپل ډیوټي، څوک خوراک څښاک او څوک څه کوي، څوک څه کوي. نو د قافلې په هر رکن کې یو جذبه وي منزل ته د رسېدو. خو چې کله انسان یک یوازې سفر کوي او د ده د حوصله افزایي، د ده د زړه ساتلو دپاره هېڅوک نه، بلکې هر سړی د ده حوصله شکني کوي، نو دغه توره شپه ده او غم له یوړو.
غم هم دغه دی چې یا الله زه به تا ته یک یوازې در ورسم که نه. ځکه چې قافله چې کله قافله وي نو د لارې د ډاکوانو نه د لارې د درندګانو نه دا قافله محفوظ وي. خو چې کله یو تن یوازې سفر کوي او د ده سره قیمتي ساز و سامان وي نو خامخا په لار کې درندګان وي، ډاکوان وي، غلي، قاتلان وي، قسمه قسم خلق وي، نو یوازې انسان د هیچ چا مقابله نشي کولی. نو دې ته دی غم وایي، ځکه چې د غني خان سره یو ډېر لویه خزانه ده او خزانه د الله د مینې ده. نو خامخا نفس او شیطان دا به د ده دشمنان کیږي. نو د دې دشمنۍ دغه دشمنۍ ته غني خان غم وایي. بیا غني خان وایي د ماښام تیاره کې ورک کو د سبا شبنم له یوړو. مایوسه شو. اوس غني خان ته پته ولګېده چې که تکه توره شپه ولې هم نه ده او هېڅوک را سره مرسته هم نه کوي، خو خامخا به یې زه به ځان منزل ته رسومه. نو د ماښام تیاره کې ورک کو د سبا شبنم نه یوړو. دې مقصد چې را شپه ده، د دنیا د ژوند یو شپه ده او په دې شپه کې د هرې شپې ابتدا وي او انتهای وي، آغاز وي او انجام وي. نو غني خان د شپې یعنی د دې ژوند چې دی د دې تګ سفر دا د پیدا کېدو نه شروع کېږي او یا چې عقل کله شعور ونیسي، عقل کله کار شروع کړي چې یاره زما څه ډیوټي ده، نو دغې ته هم آغاز. اوس غني خان د خپل ژوند آغاز وکړو، د ماښام تیاره کې ډوب کو، د ماښام تیاره کې ورک کو، د سبا شبنم نه یوړو. غني خان ورته ځکه د ماښام تیاره وایي او خپل زړه د ماښام په تیاره کې ډوب کو چې دا دنیا ده، نو د دنیا دا تګلاره بس دا تک توره شپه ده، تک تور ماښام دی، خو د سبا شبنم لا یوړو. ځکه خپل سفر جاری ساتمه چې د هرې شپې سحر وي او د هغې سحر د راختو خپل انوارات وي، برکات وي. لکه تاسو ګورئ چې شبنم پرخه وریږي د شپې او د دې ظهور چې دی د دې وجود بیا په نظر راځي سحر چې کله سار شي. نو په دغه امید چې ځه کو سفر مې یوازې دی خو چې منزل ته ورسم نو هلته بس زما دا ستړې په دمه کې بدل شي. اوس یو زیم یو ارمان دی د جانان د شان قصه ده. غني خان خپله فلسفه تمامو انسانانو ته ښي او د دې د آغاز او د انجام نه خبروي چې ای خلقه اوس صرف زه یم او یو ارمان دی، یعنی زما په زړه چې څه ارمانونه پراته دي، یعنی د چا ارمان دی، د چا د وصال، د چا د دیدار چې ارمان دی، نو یو هغه دی، یو زه یم. زما سره په دې تګلاره کې هیڅوک سفر نه کوي. د جانان د شان قصه ده او بس په دې کې د خپل جانان د خپل یار یعنی خپل منزل ته د رسېدو هغه جذبه د هغه د پیغمبرانو قصې ځان ته ویم چې پلاني پیغمبر پلاني. تاسو وګورئ په قرآن کې ټول د پیغمبرانو خصوصا د موسی علیه السلام قصه ډېره ذکر شوې ده. دا رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته او هر ولی ته دا پیغام دی چې ګورئ الله ته په رسېدو کې ډېرې ستړې راځي، خو چې څوک سفر جاری وساتي نو دی ورته رسي، لکه د موسی علیه السلام په شان یا د یوسف علیه السلام په شان. نو د پیغمبرانو دا قصې ځکه په دې قرآن کې راځي. نو غني خان بیا ځان ته دغه قصې رامخې ته کوي او وایي چې اوس یو زه یو ارمان دی او د جانان د شان قصه ده. د جانان د شان چې یاره جانان زما چې دی هغه ډېر لوی شان والا دی، لوی عزت والا دی او ما چېرته په دې لار کې نیمګړی پرې نه دي، نیمه خوا به مې پاتې نه کي، په نیمه لار کې به مې پرې نه دي چې زه مړه ته څه کوې، زه په تا څه کوم، دا دومره خلق چې رانغی نو زه په یو غني خان څه کوم. نو نه نه نه، د هغه شان ماته معلوم دی، د هغه غیرت ماته معلوم دی، هغه الغیور دی او د هغه ننګ ماته معلوم دی چې هغه بس چې چا وله لاس ورکو
نو الله یې قدر کوي او ځان طرف ته رابلي. وړوکی ګل او لوی خزان دی، یو امید یو تلوسه ده. غني خان د خپل زړه ته کوم چې د الله په مینه باندې ډوب دی نو دغې ته وړوکی ګل وایي، او لوی خزان دی د ګیر چاپیره د ځان نه ګیر چاپیره چې کوم ماحول دی، مشرق مغرب شمال جنوب ځمکه اسمانونه، دا ټول چې دی دا یو خزان دی. د دنیا ژوند ته د خزان وایي او د دې ځمکې په سر باندې چې کوم څومره انسانان ژوند تیروي نو هغوی دغې رویو ته او د هغوی دغې غفلت ته چې دی د الله نه څومره په غفلت کې دي نو دې ته خزان وایي. وړوکی ګل او لوی خزان دی. په ده باندې خو بهار راغلی د غني خان په زړه باندې، ځکه چې په دې زړه باندې الله خپل انوارات د انواراتو نزول کوي. نو دی خو وړوکی ګل دی، سمسور شوی دی، ګل شوی دی. خو وړوکی ګل څه دی؟ ځکه چې یوازې دی، ډله یې نشته دی. لوی خزان دی. اوس په باقي دنیا کې د غني خان نه علاوه چې څومره هم دي نو هغوی د الله سبحانه وتعالی د مینې نه بلکل بېخبره دي او د الله د ذات نه بلکل دی اډو خبر هم نه دي چې څنګه به د الله د ذات نه مونږه فایده مومو. نو د دغې فلسفې نه چې دی محرومه دی نو ځکه د غني خان خزان وایي. ځکه چې انسان ګل هلې شي چې کله دی په خپل مقصد باندې پوره کوزیږي او چې کله دی د خپل لارې او د خپل مقصد نه تختی لرې کیږي نو دا بیا ګل نه دی، ګل دی خورجیږي، ورجېدو، خزان پرې راغی. وړوکی ګل او لوی خزان دی، یو امید یو تلوسه ده. یو امید یو تلوسه ده. بس په دې وړوکي ګل کې کوم چې د الله د مینې نه ډک دی په دې کې امید دی د الله سبحانه وتعالی سره د ملاقات، د هغه د مهربانۍ، د هغه د رحم، د هغه د رحمت، د هغه د مینې، او یو تلوسه هم امید ته ویلی شي چې په دې زړه کې چې څه هم تلوسې راځي نو هغه صرف دقه یوه تلوسه ده. یو امید او یو امید یو تلوسه ده. لکه دا نه چې امیدونه دي او تلوسې دي، یو امید او تلوسم او امید دقه یو دی چې الله له به رسم او زما بل څوک نشته بغیر د هغه نه. بس ما هر څه ارتاو کړو او زه هغه طرف ته روان یم. انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المسلمین. دا د ابراهیم علیه السلام دعا ده چې ما مخ کو، انی وجهت وجهي للذي، ما خپل مخ هغې ذات طرف ته کو، فطر السماوات والارض، چا چې اسمانونه ځمکې پیدا کړي دي، حنیفه بلکل په یکسویه سره. او زه مخ به په یو حالت کې د هغه نه وانړم او زه یم مسلمان، یعنې په هغه باندې مین یم. نو غني خانم دغه خبره کوي چې یو امید او یو تلوسه ده. ډېر خواهشات او ډېر امیدونه او ډېرې تلوسې نشته زما په دې وړوکي ګل کې. دا ولې؟ ځکه ما مرګي ته شروع کړې د ژوندون د خیش قصه ده. غني خان پوه شي چې یاره ما چې د ژوندون د خیش دا قصه دا ولې زه د خلقو دغه کړم، رد کړم، خلقو زه ورټلم، خلقو زه کافر کړم، چا زما خبرې ته غوږ کېنښودو، چا زما خبره قبوله نه کړه. دا وجه څه ده؟ دا ځکه چې دا خو مړه دي. په کم زړه کې چې د الله مینه نه وي او یا کم زړه چې د الله د مینې په بلنه باندې دی راویښ نه شو، دا مړ دی. نو غني خان خپله غلطي ومني چې اوهو دا ما چاته د الله د مینې قصه شروع کړې، هغه خلقو ته چې هغه د مادې په مینه باندې خپل ورور وجني، خپل پلار وجني، خپله ښځه خپل بچي وجني، دې ته خو مړه دي. نو ما مرګي ته شروع کړې د ژوندون د خیش قصه ده. دا کار زما سره ولې وشو؟ ولې زه په دې لار کې یک یوازې پاتې شوم، هېڅوک را سره ملګري نشته دی؟ نو دا وجه څه ده چې دا ګیر چاپېره چې څوک هم دي دا مړه دي. او دې مړو ته زه لګیا اوس قبرستان ته راغلی یم او ورته یم چې لکه تاسو زما مرسته وکئ، تاسو زما ملګرتیا وکئ، تاسو د الله سره مینه وکئ. دا خو زه قبرستان ته راغلی یم. ما
مرګي ته شروع کړې د ژوندون د خیش قصه ده. دا خو مړه دي او د مړو ته ما د ژوندون د ښایستونو قصې شروع کړي چې لکه په ژوند کې دا مزي یو دا یو دا یو دا خو زما بېعقلي وه. خو دا بېعقلي نه دا فرضي په هر نازولي باندې، په هر پیغمبر باندې، په هر ولی باندې دا د الله سبحانه وتعالی دا ذمواري او فرض پې چې ته به دا خپل دعوت هر چا ته رسې. نو دا قبول چې څوک کي هغه ژوندي او چې څوک قبول نه کي هغه مړي. غني خان بیا په آخر کې وایي چې د جنون او د جانان دا څه عجبه فلسفه ده. جنون وایي لیونتوب ته، جانان الله تعالی ته ویلی شي. جنون څه ته وایي زما عزتمندو؟ لیونتوب ته وایي. او لیونتوب څه ته ویلی شي؟ لیونتوب د الله تعالی هغې بندګۍ ته ویلی شي، د الله تعالی سره هغې مینه او عشق ته ویلی شي کوم چې د اغراضو نه پاک وي، چې نه په دنیا کې د خپل ذات او د خپل اولاد دپاره د خواهشاتو څه فکر وي، د خواهشاتو د پوره کولو چې دومره بنګلي، دومره دای، دومره غی، او نه د مرګ نه پس چیرې جنتونه یې او فردوس یې او حور او غلمان وي. بلکل د اغراضو نه پاکه مینه، دغې ته لیونتوب وایي. نو غني خان دې سفر ته د جنون یعنې د لیونتوب دې سفر ته الله طرف ته هغه ته عجبه فلسفه وایي. یعنې عجبه څه ته وایي؟ عجبه فلسفه چې څوک پې نه پوهېږي. ولې پې څوک نه پوهېږي؟ ځکه چې د نن انسان او عوام چې دي او د عوامو مشران لکه دا درې طبقې چې غني خان په خپل نظم کې رایاد یې کړې، نو دی کو بندگی کوي د الله تعالی او د الله سره معامله شړي، نو په اغراضو یې شړي، د دنیا او د آخرت اغراض. او غني خان دی د دغې خبرې نه اړی چې نه د اغراض پرېږدوئ او بې غرضه د الله سره کاروبار شروع کوي. نو دا د مینې دا کاروبار داسې دی چې دا چا کړی نه دی. د دنیا په هر تجارت باندې خلق پوهیږي، خو د الله سره د مینې په تجارت څوک نه پوهیږي. او هغه قرآن کې دي که نه چې هل ادلکم علی تجاره تنجیکم من عذاب علیم، تاسو ته داسې تجارت وښیم چې هغه تاسو د یو دردناک عذاب نه بچ کړي. تؤمنون بالله ورسوله. نور پسې اخوان نظم نو په دغې تجارت باندې هر عام نه پوهېږي، دې باندې خواص پوهېږي. نو غني خان پوه شي په ځان باندې او وایي چې دا څه عجیبه غونته کې فلسفه ده د جنون او د جانان دا د لیونتوب دا چې ګوره څوک پې اډو پوهېږي نه. ولې پې نه پوهېږي چې ما مرګي ته شروع کړې د ژوندون د خیش قصه ده. ما مړو ته مړي دي، مړو ته ما د ژوند قصې شروع کړي دي چې یله په ژوند کې داسې، په ژوند کې دای. دا خو مړه دي. زما عزتمندو کم انسان چې د الله سره مینه نه کوي دا مړ دی. نو غني خان ځکه په اخر کې د ځان ته راغونډ شي او بس ځان ورته مخاطب، ځان ته دی مخاطب شي او په خپله یک یوازې دا سفر شروع کړي. دا خبره درته زه ځکه کومه چې الله تعالی په ما باندې هم دا کیفیت راوستی دي، او چې کله په ما باندې الله د مینې کیفیت راوستل، نو دا داسې کیفیت دا به د مستۍ او دا به دله دومره شجاعت او نرتوب درکوي چې د دنیا هر طبقې مشر ته به دې ودرئ. او زما د الله په ذات قسمي چې دا خبره ما د هرې طبقې مشر ته خاص او عام ته رسولې ده. اول مې په عوامو کې کوله، عوام چې پوه نه شو بیا مې خواصو ته ګوتې واچولې. خواصو نه هم بیا هغوی نه هم څه ریسپانس رانغی ماته، او هیڅوک د الله مینې ته تیار نه شو. نو چې مینې ته تیار نه شي بیا به مجبوراً بیا به ته ځان ته راغونډېږي. نو غني خان ځکه په دې نظم کې وایي چې ما خپل زړه لاس کې راغونډ کو، تور شپې او غم له یوړو، د ماښام تیارې کې ډوب کو، د سبا شبنم له یوړو. بس بیا به د په آخر کې صرف یو ځان مخاطب وي
او یک یوازې به سفر کې په دې امید باندې چې زه خو به الله له ورسم، که نور خلق رسي او که نه رسي زه خو به الله له ورسم. نو زما عزتمندو بیا د الله ولی چې دی بیا د خلقو نه کټ شي، دی بیا نه مولا لځي، نه بیا پیر لځي، نه میا لځي، نه عامي لځي، او خلق وایي دی د معاشرې نه کټ دی. دی کټ نه یي، دی خلقو رد کړی، د له خلقو زړه شین کړی. نو دته پته یي چې زما دا خبره څوک نه قبلی، نو چې څوک یې نه قبلی زه ولې خلقو ته وکړمه. او دا اوس بعضې ملګري به دا اعتراض کوي چې بهی دا خو په تا باندې د الله فرض دی دعوت رسول، نو ته یې ولې نه کوې؟ نو نه، د الله د مینې دا بلنه چې ده دا دومره سپکه نه ده. الله سبحانه وتعالی خپل حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې فذکر، زما دا بلنه د مینې خلقو ته ورسوه، ان نفعت الذکرا، ها هغه چاته رسوه چې ته پې پوهیږي چې ها زما دا بلنه ورکول به دې سړي ته نفع ورکي، او دا سړی به زما په بلنه باندې د الله سره په مینه ژوند شروع کړي. شرطیه دی دا خبره، دا نه چې که څوک مني او که نه مني بس خلقو ته یې کوه، نه، فذکر ان نفعت الذکرا، دا شرطیه خبره ده. نو د الله ولیان بیا د دې ژوند په اخره کې څه شي چې هغه وایي د خبرې څوک نشته او غني ځان سره ګونیږي، لیونی هله بولي چې وګوري جانان ته. دا غني خان په اخر کې ځان ته راغونډ شو او د ځان سره ګونیږي او خلق وایي دا لیونی دی. نو زما عزتمندو دا د غني خان نظم و د جنون او د جانان د عجبه فلسفې په سرنامه باندې. که چېرې ستاسو دا خبرې خوښې شوي نورو ته یې ورسوئ، الله مو خوشحاله کړه.